الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم. اما د ایمان ورونو کېدای سي چې له ما سره ژوند ډېره وفا ونه کړي او هر انسان د مرګ سکونکی ده، خو د براءت د ذمې په طور باندې یو څو کلیپونو ثبتولو ته مې اراده ده. لومړنی او اولنی کلیپ همدغه ده چې د دې آیت مبارک په رڼا کې چې په سورة توبه کې یو اویاوم آیت مبارک کې الله تبارک و تعالی فرمایي، نو د دې الهي فرمان د شرح او د توضیح په اړوند باندې له تاسو سره زه د دې اولني کلیپ یا د لومړني کلیپ هدف او مقصد شریکوم. الله تبارک و تعالی فرمایي والمؤمنون نارینه مؤمنان والمؤمنات او ښځینه مؤمنانی بعضهم اولیاء بعض ځینې د ځینو نورو اولیاو دوستانو کومک کوونکي او مدد کوونکي دي. عطوفت و ترحم به په یو په بل باندې لري. علاوه له دې چې دوی په خپل منځ کې ترحم و عطوفت ته او دا د دوی خصوصیت ته، دا د دوی صفت ته. دوهم صفت دا ده یأمرون بالمعروف، امر به کوي دوی په معروف او نیکو کارونو باندې، په روا کارونو باندې، په مامور به کارونو باندې چې په اسلام کې کوم معروفات دي په هغو باندې به امر کوي. نو لکه څرنګه چې هغه موالاتو او عطوفتو ترحم د مؤمنانو د مؤمناتو تر مابین یو ایمانی صفت ده او له منافقینو له کفارو څخه پې باندې امتیاز ترلاسه کولی شي، نو هغه د مسلمانانو دپاره لازمي ده مسلمان که نارینه وي هم د عطوفتو د نصرتو د مددو د ترحم وړ ده، او که زنانه ویم د زنانه له طرفه هم او د نارینه له طرفه هم هیڅ تمیز و تبعیض نسته پکې. او دوهم صفت دا ده چې دوی به امر په معروف باندې کوي. دا هم د دغه دواړو طبقو یو مشترکه صفت ته الله تبارک و تعالی ښودله چې امر به په معروف کوي. د امر معنا علماء کرامو ته معلومیږي. ټولو فقهاو اصولیینو علماو تشریح کړې ده چې قول القائل للغیر على سبيل الاستعلاء افعل او ما يقوم مقامه. د استعلاء په حیثیت سره
په آمرانه انداز باندې، په مسؤلانه انداز باندې به بل ته وایي چې دا کار وکړه. دا آمرانه او په د استعلا په انداز کې امر کول په معروفاتو باندې د نارینه مؤمن وظیفه هم ده او د زنانه مؤمنې وظیفه هم ده. او همدارنګه په دریم صفت کې الله تبارک وتعالی فرمایي وینهون عن المنکر، او نهیه به کوي دغه مؤمنان او مؤمنات دواړه طبقې له منکره څخه، له هر بد کاره، له هر منکره څخه به دوی نهیه کوي. نو نهی هم علماو تعریف کړي، تفسیر کړي چې قول القائل للغیر على سبیل الاستعلاء لا تفعل او ما يقوم مقامه. نو په هغه کې بم امیرانه او حاکمانه انداز وي. د دې دوو آیاتو، د دې دوو صفتو له فهوا او محتوا چې وه، له فهوا او محتوا څخه یې بلکل د لمر په شانو بداهتاً معلومیږي چې نارینه مسلمان او مؤمنه مسلمانه د معروف حاکمه کېدای سي، امیره کېدای سي، لکه نارینه سي کېدای سي، او د منکراتو څخه ناهیه جوړېدای سي، لکه نارینه سي کېدای سي. او دا به په یو مقام کې، په یو منزلت کې به وي، او هغه حکم به کوي چې دا کار مه کوه. څلورم صفت ته الله تبارک وتعالی فرمایي ویقیمون الصلاة، قایموي به دا مؤمن دواړه طبقې لمونځ به له ټولو آدابو سره او له ټولو شرایطو سره، له ټولو ارکانو سره، له ټولو فرائضو سره، له ټولو واجباتو سره، له ټولو سننو مستحباتو سره، او خالی له ټولو مکروهاتو مفسداتو محرماتو څخه قائموي. او پنځم صفت الله تبارک وتعالی فرمایي چې ویؤتون الزکاة، او ورکوي به زکات، د مالونو زکات به ورکوي. د نصاب څښتن سیسي له حاجت حوائج اصلیه و څخه د دوی دارایی استی دا زیاته سي، له حوائج اصلیه و زیاته سي، او حولان د حول پی وسی، کال پی تیر سو، نو زکات پی باندې فرض ده. دا په دواړو طبقو باندې فرض ده. او شپږم صفت کې الله تبارک وتعالی فرمایي ویطیعون الله ورسوله، حکم به مني، اطاعت به کوي د الله او د الله د رسول. چې کوم څه د الله د رسول اوامر دي، احکام دي، او د کولو وړ اعمال دي، هغه به کوي. او له کوم څه نواهي دي، د ځان ساتنې اعمال دي، له هغو څخه به اجتناب کوي. نو دا شپږ صفته د دې دواړو طبقو الله تبارک وتعالی په دغه 71 آیت کې الله قرآن عظیم شان کې په سورة توبه کې ذکر کړي. د دې په رڼا کې د دې شپږو سره صفاتو د ټول امت په اتفاق سره، د ټولو مذاهبو په اتفاق سره دا را معلومیږي چې د دغو شپږو صفاتو متعلق او په دې پورې اړوند علم هم په نارینه فرض ده، هم په زنانه باندې فرض ده. ځکه هغه د تولی و د تناصر و د تعاطف و د تعاون هغه مراحل حدود چې پیژندل کېږي، په علم سره پیژندل کېږي چې دا د مؤمن و مؤمنې صفت دي. نو د هغه په انداز کې چې هغه
تولا او تبرا د تولا خبره ده، نو د دې تولا احکام به هم نارینه ته معلومي هم به زنانه ته معلومي. په دې کې به مطالعه په دې کې به علم لري، او دا علم بیل زده کړي، بیل استاد او بیل کتاب او بیل شریعت حاصلولای نشي. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر صفتونه د هغه مؤمن او مؤمنې دپاره صفات کېدلای شي چې هغه د معروفاتو او د منکراتو په تمیز او په فرق باندې علم لري. ټول کتابونه او د امت ټول علما په دې باندې متفق دي، هیڅ اختلاف په دې کې نشته چې د امر بالمعروف له مواصفاتو څخه اول علم ده. په دې کې به علم وي چې دی به په معروفو شیانو باندې خپل علم لري. د ناهي عن المنکر به اول صفت دی چې دی به عالم وي په منکراتو منهیاتو باندې. که معروفاتو منکراتو تمیز نشي څوک کولی، هغه امر بالمعروف او نهي عن المنکر بیا نشي کولی. نو دغه هم د علم تقاضا لري. سره له هغه چې مخکې موږ د دغه آیاتو په ترجمه کې اشاره ورته وکړه چې د امر او د نهي تقاضا دا ده چې هغه به په یو منصب د علوي کې واقعي، هغه به امرانه انداز باندې امر کوي او په امرانه انداز باندې به نهي کوي. یو نفس دعوت ته یو امر بالمعروف او نهي عن المنکر ده. دا دوه مرحلې ځکه اسمان تفاوت سره لري. دعوت هر څوک کولای شي، د هر چا په باره کې بل ته د نیکې خبرې ښوونه، د نیکې خبرې ته راجلبونه جذبونه، له بدې خبرې چا متنفر کونه، دا دعوت ته مادون اعلی ته کولای شي، اعلی مادون ته کولای شي، مساوي ته کولای شي. یو امر بالمعروف ده او نهي عن المنکر ده، دا درجه بندي لري. په خپلو درجو کې به یې دغه امر بالمعروف هم نهي عن المنکر هم ټول علماو ته په دې باندې علم شته الحمدلله چې هغه پوهېږي چې هغه څوک چې هغه د علوي په مقام کې امیرانه انداز کې حاکمانه انداز کې هغه امر بالمعروف امر کوي او یا هغه نهي کوي، او که په مساویانه انداز کې و یغه ته امر و نهي نه ویل کېږي، هغه ته التماس ویل کېږي. او که د مادون له طرفه له مافوقه څخه څه غوښتنه یې مطالبه یې، هغه ته دعا او درخواست ویل کېږي، هغه هم امر او نهي نه بللی کېږي. نو هم هغه انداز معلوم سو چې لکه نارینه سي تولی د یو ملازمت و د یو ماموریت کولای شي، د یو خطابت کولای شي، د یو فتوا کولای شي، د یو تدریس کولای شي، د یو تعلم کولای شي، زنانه یې هم کولای شي. او په دا متباقي صفاتو کې چې الله پاک فرمایي چې اقامه د لمانځه به کوي، زکات به ورکوي، اطاعت د الله او د الله د رسول به کوي. دا هم په اتفاق د امت سره دا ثابته ده چې اقامه د لمانځه چې څوک کوي، نه د لمانځه علم هم پې باندې فرض عین ده، نه فرض کفایي. یو تبحر ده په مسایلو د علم کې د لمانځه کې، او یو نفس هغه ضروریات، فرضیات، ارکان، واجبات او مفسدات د لمانځه معلومول، شرایط د لمانځه پیژندل، دا فرض عین ده. او د فرض عین حکم دا ده چې دا نارینه به یې پخپله کوي، زنانه به یې پخپله کوي. نفس د نارینهو په زده کړه باندې د زنانهو ذمه نه خلاصېږي. او د یؤتون الزکات تقاضا هم دا ده چې د زکات په مسائلو باندې به علم لري. که نارینه یې که زنانه یې نصاب به پیژني، حولان حول به پیژني، حوایج اصلیه به پیژني، اقسام د اموالو د زکات به پیژني، حصص د زکات به پیژني، مصارف د زکات به پیژني، زکات چا او چاته ورکړل کېږي. دغه علم په هغه ضروري انداز کې، په هغه معلوماتي انداز کې په باندې فرض عین ده
چې څوک صاحب د مالو د نصابي. او همدارنګه اطاعت چې الله او اطاعت چې رسول د الله دا مستلزم د علم ته. ولې که څوک علم نه ولري په د اطاعت په شیانو باندې نو اطاعت د الله به څرنګه وکړي؟ اطاعت رسول الله به څرنګه وکړي؟ نو له دې آیاته د لمر په طور باندې ثابته سوه چې علم په نارینه باندې هم فرض ده، فرض عین ده په باندې، په زنانه باندې هم فرض عین ده، فرض کفایي ده. اولئک سیرحمهم الله، په دغو کسانو باندې به زر تر زره رحم وکړي په دوی باندې الله. او ان الله عزیز حکیم، بېشکه الله تبارک وتعالی عزیز او حکیم ذات. الله دې وکړي چې د دې یو او یوم آیات په محتوا کې خصوصا علماء کرام او مسئولین دی وخت دا په علمی انداز کې او په شرعي انداز کې په تعمق سره او په تدبر سره غور کې وکړي او له دې څخه چې کوم څه را معلومیږي را فهمیږي هغه ته قائل او معتقد سي. اقول قولي